د ورو سوال کړی دی چې زمونږ د کور سره خوا کې غیر مسلم اوسیږي او د هغوی یو کس بیمار و چې هغه په کومه کې و بېهوش و اوس ښه شوی دی خو بیا هم بدن یې صحیح کار نه کوي نو آیا موږ هغوی له د زمزم اوبه ورکولی شو که نه؟ الجواب کافر مریض له د زمزم اوبه ورکول چې دی وڅکي او شفا ورته میلاو شي په دې کې هېڅ حرج نشته. یا یو سړی دی ډاکټر دی په هسپتال کې دی او د ده خواله غیر مسلم راځي او د هغوی علاج کوي په دې کې هېڅ حرج نشته خصوصا چې کله تمه پکې صحیح چې اسلام قبول کړي بیا خو الله لوی اجر ورکوي. یا ده ورسره څه ښه کړي او د هغه خوب په بدله کې ورسره ښه کول غواړي غیر حربي کافرانو سره دا قسمه تعلقات دې کې څه حرج نشته بلکې په کافر باندې دم هم اچولی شي. نو د قرآن حرمت او عزت ډېر دی که د زمزم د اوبو ډېر دی؟ د قرآن ډېر دی که نو چې قرآن پې ویلی شي او دم پې اچې نو د زمزم اوبه خو لور کولی شي. په دې یو دلیل دی که د چا ذهن کې راځي. بارک الله فیک وزادک الله علما. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ چې کله هغوی په سفر باندې وتي او د یو قوم سره ملاقات وشو هغوی ورته وایي چې زمونږ مشر له څه شي ټک ورکړی او بیمار دی تاسو که څوک پې دم واچوئ هغوی دم به پې واچو خو موږ له به دومره بیزي ګړې راکوئ چې کله پې دم واچو سورې فاتحې پې ووایي الله هغه له روغ صحت ورکو. بیا چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې هېڅ رد ونه کړو چې او دا کار تا غلط کړی نه هېڅ یې ورته هم ونه. نو د قرآن عزت د زمزم د اوبو نه څه دی زیات دی. د دې نه ثابته شوه چې کافر له زمزم اوبه ورکولی شي. والله اعلم.